ډېر ښه. څوک ملګرو چې زما سره خوشحاله ده خوښه مې د ډېره ګینې سمه ده غمجاله ده او خدای خبر دروغ وایي که رښتیا وایي خو بیماره وي که غم وي که ښادي وي دا د مخکې نه تیاره وي. د انګازي ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. امید دی چې تاسو روغ جوړ خوشحاله او کیس افریدی په پروګرام ادبي بهیر کې حاضر یم او نن موږ د تاسو دپاره بیا یو ښایسته پروګرام راوړی او د موږ سره یو ښایسته خوږ ژبه شاعر هم موجود دی چې زموږ د ډېرې زمانې یار دی او بس دی هم لاړو بوډا شو هم بوډا توب ته جوخت یو نو د هغه سره چې کوم دی یو څو خبرې کوو او بیا ترې خواږه خواږه شعرونه هم اورو. نور محمد شیدا صاحب پروګرام کې ته هرکلی کوم. السلام علیکم. ډېره مننه الله مو خوشحاله کړه. ډېره مننه. شیدا صاحب تاسو د کوم علاقې سره تعلق لرو؟ زه د ګلوزو کړي د لزاک روډ ګلوزي پاکستان کې پېښور د لزاک روډ دی ګلوزی قصر جهان دی زما ملک. شیدا صاحب د څومره مودې راځي تاسو شاعري کوو؟ دا خو بچپني بیماري ده تقریبا دریم کې مې سکول پرېښی دی او د هغه وخت نه دا بیماري را سره ده. تاسو سره په علاقه کې داسې ښه شاعران وو چې تاسو سره د مدد کولی یا تاسو سره اصلاح کولی؟ مدد او اصلاح خو د دې ضرورت نه وي. البته زما سره په علاقه کې محمد زمان غمجن چې سلیم صاحب لا د جیل نه نور راغلی نو محمد زمان غمجن او سید سیف الرحمن سلیم دا زما د ناستې پاستې و ما ته به چې وخت میلاو شو نو همدی سره به کېناستم. دا شیدا نامه هم تقریبا غمجن محمد زمان په ما خوښه کړې ده. شیدا صاحب لکه دې دمه تاسو چېرته چاپ کتابونه شته؟ یو کتاب دی ویړیا ګلونه او نور سره مواد شته دی امید دی چاپ کوم به بلم. زموږ ګران کتونکي دا وخت د تاسو تصویر ګوري د تاسو خبرې اوري په انګازي شیشه باندې نو هغوی چې کلام هم ترې اورو کوم کلام یې ته اورو؟ دا خو ما ته لږه ګرانه پرېږدي خو ما نه خو چې څوک وغواړي چې دا ووایه نو زه تاسو ته کلام پیش کوم. چې کوم یو تاسو ته یاد وي هغه ووایه. ښه نو دا دی چې بجلی چې کله لاړه شي کمره توره تیاره شي فکرونه د لحد مې په زړګي باندې سواره شي چې روح له تنه لاړ شي حصار پاتې د نظر شي د مرګ نه یې همغه وخت تمام علم خبر شي ټبر شي ترېنه پاتې که یې زوی که یې وراره شي فکرونه د لحد مې په زړګي باندې سواره شي. ډېر ښه. او په سترګو ورته ګورو چې خاورو لاندې کېږي ټول خلک ترېنه لاړ شي دی یوازې دالته پرېږدي حساب کتاب شروع شي چې دا ټول خلک خواره شي فکرونه د لحد مې په زړګي باندې سواره شي. ډېر ښه. همدې ځینه شروع شي د دې کس حساب کتاب بیا هلته خوشحالي ده شي خو چې دلته شي کامیاب د چا قبر ګلونه شي د چا قبر سکاره شي فکرونه د لحد مې په زړګي باندې سواره شي. همدغه یو انسان دی که امیر دی که فقیر یو ډله د جنت ته بله ډله د سعیر. همدغه یو انسان دی که امیر دی که فقیر یو ډله د جنت ته بله ډله د سعیر. یو پل دی چاته پلون شي او چاته تورې نه تېره شي فکرونه د لحد مې په زړګي باندې سواره شي. ډېر ښه ډېر ښه. او ارشاد داسې څه شي درته واورم یو داسې شیدا صاحب لکه دا خو یو اصلاحي کلام و چې تاسو موږ ته واورو مزاحیه لیکل تاسو کړي دي ډېر نو په هغې کې یو مزاحیه کلام موږ ته واورو. مزاحیه داسې دی جي ارشاد چې څوک ملګرو چې زما سره خوشحاله ده خوښه مې د ډېره ګینې سمه ده غمجاله ده. ډېر ښه ډېر ښه. څوک ملګرو چې زما سره خوشحاله ده خوښه مې د ډېره ګینې سمه ده غمجاله ده او خدای خبر دروغ وایي که رښتیا وایي خو بیماره وي که غم وي که ښادي وي دا د مخکې نه تیاره وي. د غم او د ښادۍ دپاره سازه ده او سنباله ده خوښه مې د ډېره ګینې سمه ده غمجاله ده. ډېر ښه. او اختر که چېرته راشي خرچه هم لږه بدله شي چې بل دره کې نه لګي په ما باندې راهلکي. اختر چې چېرته راشي خرچه هم لږه بدله کي چې بل دره کې نه لګي په ما باندې راهلکي.
او خود مې ودکوي چې بټوي ته مې لیواله ده واه واه خوښه مې ده ډېره ګنې سمه ده غمجاله ډېر ده ښه ډېر ښه خیر دې ډولي ماره که درنه ده لږه غټه ده ها نور په جنج کې څه دي بس همدغه زمونږ ګټه ګټه ده ده ډېر ښه خیر دې ډولي ماره ها؟ که درنه ده لږه غټه ده نو نور په جنج کې څه دي بس همدغه زمونږ ګټه ده د دې خدمت پکې چې یو ذره درنه مانده نه شي د جنج دپاره ښه ده خو د کار دپاره لټه لټه ده ډېر ښه ډېر ښه د دې خدمت پکې چې یو ذره درنه مانده نه شي د جنګ دپاره ښه ده خو د کار دپاره لټه ده خدای دې ورته خیر کړي چې هډوکي پکې مات نه وي ها. چا راته ویل را پرېوتلې نن د کټه ده سودا ده یو ورځ نه ده د تمام عمر سودا ده ها ځکه نور محمد شهدا تړلې ملا په پټه ده. پټه ده ډېر ښه شهدا صاحب ډېره زیاته مننه ده که خوشحاله باد اوسې تاسو دومره خواږه خواږه شعرونه زموږ ګرانو اورېدونکو ته وړاندې کړل او تاسو چې کومه مینه او محبت موږ له راکړو د هغې هم ډېر زیات مشکور یو انشاءالله کتونکو بل پروګرام کې وي کیس افریزی بیا د یو بل خوږ ژبې شاعر سره حاضرېږي تر هغه وخته غواړي اجازت د الله په امان